او اوس خبر شاملو د لنډۍ ګړۍ څخه د مټي تحصیل لري پرتا غریزه سیمه لنډۍ ګړۍ برسوات کې نن یو 14 کلن ځوان صدام په خپل ځان ډزې کړي او د خپل ژوند سراغ یې په خپل وجلې ده. د یادې پیښې په حق لا نور تفصيلات اخلو د انډس نیوز نتورک همکار سید امین الله نه څوک چې دا وخت ټلیفون په لیکه زموږ سره موجود دی. جی سید امین الله په لنډۍ ګړۍ کې چې دا کومه پیښه رامخې ته شوې او دغه 14 کلن صدام نومیږي یو ځوان دی چې هغه په ځان ډزې کړي او خپل ژوند سراغ یې په خپله وجلی ځان وژنه یې کړې. لږ د دغې تفصیلات زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. جی همدر صاحب وختي چې کوم په افسوسناک واقعیا په اپرسوات لنډۍ ګړۍ کې راغلی وه نو واقعیا څنګه وه دا ترې لګېدل او خپل وراره پرون په ګاډۍ باندې والی و یو په تنګ لار کې ولا دا د 6 کالو ماشوم ورغلی و نو دی په ګاډۍ والی د سپو غځې لګېدلی و نو دی چې څنګه د دارمۍ هسپتال ته راوړلی دارمۍ هسپتال نه هلته ښه ټیک ټاک و بیا چې واپس کور ته نن راوړ نو دی نن مازدیګر وفات شو چې وفات شو نو دا ترې ولګېد د 14 کالو ده نو د کوټې ته وخوته او په ځان باندې ډز وکړو خودکشي وکړه نو په دې باندې دا غونډ د کوم چې د ګړۍ لنډۍ ګړۍ کلی دی په دې ټول په دې دوو ماشومانو باندې کلی غمجن دی ډېر زیات پې خلک خفه دي نو یوه چغه او یوه ناره ده په ګړۍ کلي کې او دا کوم چې وراره دی نو یو شان جنازې په ګړۍ کلي کې وشوې نو ډېر افسوسناکه واقعیا لنډۍ ګړۍ کې مخې ته راغله. جی ډیره مننه سید امین الله موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو. دا هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نتورک د ټولو اواز. Indus News Network, the Tulu Awaz.